محترم اجمل علي. ولی عبدالله صاحب د خپل وخت نه شکایت کوم، زه به څه وایم، ځکه چې که په تاسو مې زړه خوږ نه شي، په ځان مې زړه خوږېږي. ټول ستړي یو، زه هم ډېر وخت نه نیسم. د کار قانون تطبیقونو کیدای شي غمخور صاحب پولیس ونیسي، وایي به ته په خلکو د 9 ساعتو نه زیات کار کوي، 8 ساعته قانون دی. زه ډېر څه نه وایم. اول خو ټولو درنو استادانو، مشرانو او دلته راټولو شوو خویندو ورونو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ټولو ته کور ودانۍ وایم. موږ ته چې کوم ویاړ راوباخه، دا یو ډول هر اړخیز ویاړ و. هم مې دغه غونډه د څو ځوانانو په نوم کړله چې دا د موږ دپاره داسې ویاړ دی چې زه خو ځان وړ نه بولم. بل دلته راغلو نو ډېر داسې دوستان، مشران او استادان او ملګري او همزولي مو ولیدل چې مخکې م د دوی د لیدو تمه لرله او تلوسه مو لرله. یو وخت کې بېکسیار صاحب په دې غونډه کې نشته دی. د 2000 کال نه مخکې د طالبانو وخت و. د بېکسیار صاحب او دلته په سویډن، ډنمارک او ځینو نورو اروپایي هېوادونو کې د میشتو تاسو په څېر مشرانو په مالي مرسته ما او صالح محمد صالح په پېښور کې د هیلې مجلې او همدارنګه د جرمني د کلتوري ودې ټولنې کتابونه چاپ کول. د دې کتابونو سره موږ ډېره خواري کوله. ټوله شپه به م ورته ناست وو، د دې توري به م سمول را سمول، مجلې نه به م تاوو. او تر ټولو ستونزمنه پکې دا وه چې د دې کتابونو بېلګې به مو کله دلته راستولې، نو بیا به مو د کتابخانې یا د چاپځای نه راوړلې. دا کتابونه ډېر وزن لري، دا به م په دې ګوتو کې به یې راته خطونه جوړ کړي وو او دا به م راوړل پوستخانې ته او نورو ځایونو ته. صالح محمد صالح به کندهار ته وړل، د بېنوا فرهنګي ټولنې ته ننګرهار ته به یې وړل، لوګر ته. په هغې وخت کې د طالبانو په وخت کې داخل د هېواد ته کتابونه وړل یو څه ګران کار و، ځکه کله کله طالبان پرې خفه کېدل او دا په شا وړلې لارې هم خرابې وي. نو په هغې وخت کې د موږ یو مشر استاد و، هغه ته ما وویل چې استاد موږ دومره ډېر تکلیف ګالو، ډېر په ستونزه کې وو او په مادي امکاناتو ته هم ضرورت لرو، په داسې حال کې چې موږ مادي امکانات نه لرو. هغه به همیشه ویل موږ ارمان ته کار کوو او ارمان چې دی مادي امکانات نه غواړي. ما به ورته ویل استاده دا ارمان څه شی دی؟ په دې خبره زه د استاد پوهېدم، خو ما به کله کله هغه لږ ځوراوه. هغه به ما ته ویل ارمان دا دی، د ما کلی به یادولو یا سیمه خوږیاڼي به یادولو. ما ته ارمان دا دی چې په خوږیاڼو کې یو سړی په بایسکل سپوري، شاته یو پڼ مجلې او اخبارونه بار کړي او د خوږیاڼیو د کلي او کوڅو نه خلک راوځي، ماشومان راوځي او 10 روپۍ او 15 روپۍ په لاس کې او دغه مجلې او اخبارونه ځان سره وړي کورونو ته او په کورونو کې د دوی خویندې، ورونه، مشران، کشران په ګډه سره لولي. دغه د موږ ارمان دی او دغه ارمان ته رسېدل غواړو. څه وخت مخکې چې لاړم کابل ته، هغه استاد هم د موږ داسې په سیاسي ناندرو کې ډوب شوی و. ورته مې وویل استاده زه خوږیاڼیو ته تللی وم، نه بایسکل او نه اخبار. نو ته خو دا ارمان په نیمه کې پرېښی، هغه فرهنګي کارونه دې په نیمه کې پرېښي. زه ډېر کله یوه خبره د ځینو دوستانو سره کوم. یو په مجموع کې فرهنګ ډېر لوی نوم دی، کلتور کې سیاست، تعلیم، ښوونځی، مکتب، ښایي ډېر شیان راشي. خو هغه فرهنګي کارونه چې لیکوال، ژورنالستان او شاعران به ووایو دوی کوي، دغه فرهنګیانو نه یې مطلب دی. زه د دوی او د سیاستوالو کار سره یو څه جلا ګڼم. که څه هم فرهنګیان همیشه په سیاسي مسایلو خبرې کوي، په شعرونو کې هم وایي، په لیکنو کې هم وایي. سیاست په افغانستان کې په تېرو انتخاباتو کې، د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د موږ د فرهنګي دوستانو ترمنځ دومره ناندرۍ رامنځته شوې، یو بل ته چې دې ته رایه نه ورکوم، ته هغه ته ولې دا رایه ورکوې، چې سره خوابدي شول ډېر خلک. دوی کې داسې کسان وو چې هغوی ورته ویل چې دا رایه که تاسو هر چا ته ورکوئ، تاسو رایه کوم تاثیر نه لري، ځکه دغه هر کس که په دغه سیستم او نظام کې راولي دا څه نشي کولی، دی مرسته نشي کولی. نو دلته بیا هم د فرهنګي کار ضرورت دی. اول به ته په یو ساحه کې فرهنګي کار کوي او بیا به ورپسې سیاسي کار راولي. سیاست د سیاستوالو کار. نو د ما ډېر ټینګار په دې وي چې په سیاسي ناندرو کې موږ هغه وخت کې بریا ترلاسه کولی شو کله چې موږ په فرهنګي لحاظ پیاوړي شو. د افغانستان لویه ستونزه دا وه چې همیشه تمرکز په ښارونو باندې و. د ښارونو خلک ډېر پرمختللي او که زه هر څه وکړم تر څو چې د ما کلی په خبره پوه نه شي، تر څو چې هغه د پنګړیو او لونګیو خلک د ما په ژبه پوه نه شي، دا ناممکنه ده چې په څو کسانو
موږ لوی بدلون راوړلی شو او دا هلته کېږي چې فرهنګي کار وشي. فرهنګي کار ښه زیری دا ده چې زه په تېر 2 میاشتو کې ننګرهار ته تللی وم. یو چا راته ویل ما ته د کتاب راکړه زه یې خپروم. یوه خپرندویه ټولنه وه نو دا لومړی ځل و چې ما ته چا وویل چې زه د تا کتاب خپروم. تر اوسه مې خپله خپروله او بیا مې خلکو ته استوه. ما ورته ویل چې څنګه داسې علاقه ورسره لري؟ هغه ویل ولا کتابونه پلورل کېږي. ما چې د بازار پوښتنه وکړه د سمیع الله تړون په نوم باندې او دا اوس چې ده یاد کړه جلال مرخیل په نوم باندې ده وویل چې که څه هم موږ د شعري ټولګو بازار نه لرو خو داستانونه او لنډې کیسې دا خلک ډېر اخلي خو د سمیع الله تړون او د جلال مرخیل 3000 ټوکه کتابونه ما په تېره 1 میاشت کې پلورلي چې دا تر ټولو لوی زیری او تقریبا 15 کاله مخکې موږ یوازې 1500 ټوکه ټول کتابونه چاپ کول. باندې دا کتابونه څوک اخلي؟ وایي دا د کلو بانډونه د مکتبونو او ښوونځیو هلکان راځي راډیوګانې اوري تلویزیونونه اوري. زه پوه شوم چې دغه تغییر دی. په ښارونو کې تغییر ته اړتیا نشته. ښارونه د موږ ډېر پرمختللي وو ځکه په مدا حال دی. تر څو چې د ولسونه ورسره یو نه کړو. د ولسونو لپاره موږ فرهنګي کار کولی شو. په سیاسي کار باندې ډېر بدلون نشو راوستی. سیاسي کار ولې نه ډېر اړین دی. منتها کله چې تا فرهنګي سطحه په دې ورسېږي چې یو سړی د خپل ووټ یا رایې په اهمیت پوه شي چې دا رایه د ما دومره ارزښت لري. د فرهنګي کارونو په برخه کې یوه ستونزه چې موږ لرو دا مخکې دوستانو ورته لږه لږه اشاره وکړه زه ورته لږه اشاره کوم ډېر بحث پرې نه کوم. هغه د معاصرې میډیا سره د برخورد یا چلند مسله ده. موږ له یو لوی چلند سره مخ یو. که څه هم دا په دې خاطر کوم چې د دې کنفرانس یا د دې سیمینار یوه موضوع د بې پام موضوع ده. انټرنیټ که څه هم موږ ته ډېرې اسانتیاوې راکوي خو موږ ته یو لوی چلنج دی په مخ کې د پښتو ژبې د ودې لپاره. تر ټولو لویه برخه یې دا ده چې انټرنیټ باید په پښتو وژباړل شي. د انټرنیټ اصطلاحات باید په پښتو وژباړل شي او موږ باید د دې لپاره یو قاموس ولرو. دې ستونزې سره ځان ته د احسان صاحب دی او سمسور صاحب دی او ایمل پسرلی په دې برخه کې پخوانه د انټرنیټ کې ډېر کار کوو ویب سایټ او داسې برخو کې دوی به ډېر ورسره بلد دي. خو ما دا د ازادۍ راډیو د ویب سایټ مسؤلیت د تېر 1 کال راهیسې اخیستی. زه پوهېږم چې مثلا یو کلمه راشي مولټي میډیا په څه شي وژباړم دا کلمه. یو ځای کې راځي دا فایل ډاونلوډ کا دا ډاونلوډ څه شي باندې وژباړم. فیسبوک ځینې دوستانو په پښتو ژباړلی دی. فیسبوک د پښتو ژباړې نه که څوک په سویډني پوه شي سویډني ورته ډېره اسانه ده. که په انګلیسي پوه شي انګلیسي ډېره اسانه ده. موږ باید د دې لپاره مجبور یو. یعنې دا د لهجو مسله نه ده. دا د کوم سیمې پورې تړلې مسله نه ده. دا د ژبې یوه اړتیا ده چې نور ته په انټرنیټ کې غلطه کلمه ولیکي او هغه باید ورلاندې سور کرښه کش کړي چې د دې سپلنګ یا د دې کلمې دا لیکدود نور درست نه دی. باید په دغه توګه ولیکي. څوک یې څه خیل وایي مثلا ځکه اوس په خوږیاڼیواله لهجه باندې د خبرې شروع کوم ښایي څوک پرې پوه نه شي. دا د ما خپله خبره ده. څوک په کومه لهجه خبرې کوي خو موږ یوې او کره پښتو ته اړتیا لرو او دا کره پښتو د یو شخص کار نه دی ولو که هغه ژبپوه وي. زه په دې برخه کې د هېڅ چا طرفداري نه کوم. دا لکه مخکې چې هغه ورور شعر ووایي چې په ارګ کې ناست دي په دولت کې ناست دي. دولت دومره خوار نه دی. دا چې موږ دلته اورو موږ پکې کار کړی. ما او صالح محمد دلته ډېر دوستان وي په دې کابل کې منډې ترډې وهلي په سیمینارونو باندې په میلیاردونو روپۍ لګېږي. فقط یو شعوري کس په کار دی چې له کاناډا نه له لندن نه له پېښور نه له کوټې نه 6 تنه لوی فرهنګیان چې د اعتماد وړ دي او زه شاعر یم. زه په ژبه نه پوهېږم. نور کسان هم چې په ژبه باندې نه پوهېږي دا د هغوی کار نه دی. دا د علومو د اکاډمۍ کار دی. هغه دې ما ته وایي چې دا کلمه نوره سرچپه لیکه او یو ټاپه دې ورسره د علومو اکاډمۍ او د افغانستان د دولت یې زه به هسې لیکم. خو املایي وحدت ته په دې ضرورت دی چې نوره د انټرنیټ زمانه ده. کمپیوټر بدبختانه یوه ژبه مني. تا سره څو کلمې او څو رقمه د یوې کلمې لیکل نه مني او موږ مجبور یو چې ځینې پروګرامونه وژباړو ځینې ویب سایټونه وژباړو. نو دا بله خبره ده. بس په دې مې دویم په ویبپاڼو کې او د انټرنیټ په برخه کې د معیار مسله هم ده. احسان صاحب ډېر شکایتونه وکړلي. ولې یوه ستونزه موږ دا هم لرو چې څومره چې په کار دی هغومره معیاري لیکل یا وخت ورته نه لرو یا په ځینو برخو کې نه توانېږو نه یې خپروو. معیار او هماهنګي هم یوه له ضرورت. ولولم خوشحاله او آباد اوسئ.